همدانن به تاسو یو دکان ته تللی یاست خو توکي به مو قیمت اخیستي د لوړو قیمتونو لپاره به یو دلیل دا وي چې طالبان له پاکستان سره په جګړه اخته دي خو لارې له څو میاشتو بندې وي ولې دومره لوی توپیر راغلی په یاد وساتئ که د نړۍ یو مهمه سمندري لار د جګړو بمباریو او ګواښونو له امله تړل کیږي او هممهاله د سیمې په یو لوی هیواد ایران کې جګړه پیل وي آیا یوازې د منځني ختیځ ستونزه ده نه بلکې د زرګونو کیلومتره لرې هیوادونو اقتصاد او ورځنی ژوند هم اغیزمن شوی دی دا مهال د امریکا، اسرائیل، روسیې، اوکراین، ایران، پاکستان، افغانستان او منځني ختیځ هیوادونو په ګډون عربي هیوادونو په جګړه کې ښکیل دي چې له امله د نړۍ اقتصادي توازن لړزانده شوی جګړه د ټولنې ټولې ستنې لړزوي خو په روانه جګړه کې یو مهم اړخ د منځني ختیځ په زړه کې پروت هرمز تنګی د نړۍ له مهمو سمندري لارو څخه دی دا تنګی د فارس خلیج یا پرژین ګلف او عمان ګلف ترمنځ موقعیت لري او د نړۍ د خامو تیلو شاوخوا 15مه برخه د همدغې لارې نړیوالو بازارونو ته لیږدول کیږي که په دې تنګي کې جګړه یا ناامني زیاته شي لومړنی اغیز به د انرژۍ په نړیوال بازار کې ښکاره شي او دا تغییر د افغانستان او پښتونخوا تر درسرخانونو هم حس کېدلی شي ځکه ټول توکي به ورسره قیمته کیږي د تیلو بیې به لوړې شي ځکه د خلیج هیوادونه لکه سعودي عربستان، عراق، کویت او یو شمېر نور هیوادونه له دغې لارې خپل صادرات ترسره کوي خو د دې ترڅنګ که په ایران کې جګړه روانه وي دا به د سیمې پر هیوادونو لا ژور اغیز وکړي او لکه څنګه چې موږ ګورو افغانستان د خپلې انرژۍ او سوداګرۍ یو برخه له ایران سره تړلې ده د تیلو، غازو، خوراکي توکو او ساختماني موادو یو شمېر واردات د همدې هیواد له لارې افغانستان ته رسیږي خو که همدا هیواد په جګړې کې ښکیل وي څه به پیښ شي که جګړه یا بې ثباتي په ایران کې زیاته وي د تیلو او سون توکو واردات به هم کم وي د سوداګرۍ لارې به محدودې شي او په افغانستان کې به د بازار بیې لوړې شي لکه څنګه چې موږ اوس حس کوو له بلې خوا افغانستان سمندر ته هم مستقیم لاسرسی نه لري او ډیری توکي د پاکستان له بندرونو لکه د کراچۍ له بندر څخه واردېږي که د خلیج سیمه ناامنه وي نړیوال باروړونکي شرکتونه به خپل فعالیتونه محدود کړي چې دا به د توکو لیږد ګران او ورو کړي په ورته وخت کې به په ایران کې د جګړې یو بل مهم اغیز د کډوالۍ مسله هم وي په ایران کې میلیونونه افغان کډوال ژوند کوي که جګړه یا اقتصادي فشار زیات شي ممکن یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شي چې دا به پر اقتصاد او بشري وضعیت اضافي فشار واچوي دا اغیزې یوازې په افغانستان پورې محدودې نه دي بلکې د نړۍ د ګڼو هیوادونو او همدارنګه د پاکستان په ځانګړي ډول پښتني سیمې به له سخت کړکېچ سره مخ نو د هرمز تنګي ناامني او په ایران کې جګړه یوازې سیمه ییزه ستونزه نه ده دا وضعیت کولی شي د نړیوالو بازارونو وضعیت ګډوډ کړي او د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان اقتصاد، سوداګري او د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن کړي همدا دلیل دی چې د منځني ختیځ هر امنیتي بدلون حتی د زرګونو کیلومتره لرې هیوادونو لپاره هم مهم بلل کیږي او د روانې کشالۍ تاثیرات د افغانستان د خلکو په درسترخوانونو کې هم لیدل کیږي